بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امت راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ، تاسو رابولم د دې مهال مهم خبرونو ته. نن د 1440 هجری قمری کال د سفر المظفر شپږمه چې د 1403 هجری شمسي کال د زمري شلمه چې د 2024 میلادي کال د اگست 10 نیټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال له یو شمېر ځوانانو سره لیدنه کړې. بهرنیو چارو وزارت ایران کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند غندلی. د اداري کمیسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. نن د هیواد په ځینو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیلیږي. د هیواد بهر د سیمې او نړۍ خبرونو کې اورئ چې برازیل کې د الوتکې لوېدو له امله 1 کسان مړه شوي. امریکا له اوکراین سره د 115 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. د اضافه مالیې لګولو له امله د پاکستان او چین ترمنځ پوله تړل شوې. ډیر خراغلاس اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د هیواد د بیلابیلو ولایتونو له یو شمېر ځوانانو او محصلینو سره وکتل. یا د ځوانانو او محصلینو د امنیت د ټینګښت، د نشهیي توکو او اداري فساد د له منځه وړلو، د لوی او وړو پراختیایي پروژو د پلي کولو، زلزله ځپلو او د سیلابونو زیانمنو شوو ته پر وخت رسیدنې، د مالیاتو د معافیت او کموالي او په نورو برخو کې د اسلامي امارت د کړنو او لاسته راوړنو یادونه وکړه. او د ځوانانو د هڅونې او ملاتړ له امله د اسلامي امارت د هڅو قدردانۍ وکړ. هغوی د اسلامي امارت له مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې ځوانانو ته د کاري زمینې برابرولو، تحصیلي بورسونو، په نوو وسایلو او تجهیزاتو، د هیواد د روغتونونو سمبالولو او د اکمال تخصص برنامې پراختیا ته پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ځوانان د هیواد د راتلونکي معماران وبلل او ویل چې زموږ د هیواد آبادي او پرمختګ د هغوی زحمتونو او هڅو پورې ډیره اړه لري. حنفي زیاته کړه چې د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې او کولی شو چې د نساجي کارخونو د فعالېدو، د قانونو د رایستلو، د پراختیایي پروژو د پلي کېدو، د اوبو کانالونو د جوړېدو، د کرنیزې ودې، د سوداګرۍ د پراختیا او په هیواد کې د اقتصادي زمینو یادونه وکړو. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د یادو ځوانانو او محصلینو د نورو وړاندیزونو په تړاو د غور کولو ډاډ ورکړ. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي مسؤلینو ناوړه چلند غندلی. په دې اعلامیه کې راغلي یاد ناوړه چلند د اسلامي امارت ژوره اندېښنه راپارولې ده او ځینې مغرضې کړۍ هڅه کوي د دې ډول پیښو په ترسره کولو سره د دواړو هیوادونو مثبت او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. بهرنیو چارو وزارت له ایراني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو سره د وروستي ناوړه چلند څېړنه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانانو د حقوقو څخه سرغړونه په افغانستان کې د خلکو احساسات زیانمن کړي. د اداري کمیسیون غونډه د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ او د دې کمیسیون د غړو په ګډون ترسره شوه. له هر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې لومړی ټاکل شو کمیټو د کمیسیون له لوري د خپل ورسپارل شوو فعالیتونو او کړنو په اړه راپورونه وړاندې کړل. وروسته د پوهنې، لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو اړوند موضوعاتو په هر اړخیز ډول وارزول او په دې برخه کې لازم تصمیمونه ونیول شول. په دې غونډه کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د بدیل معیشت او د کرنیزو محصولاتو د ارزښت زنځیر لوړولو د 15 کلن پلان طرحې د لازیات تدقیق په موخه جلا کمیټو ته دنده وسپارل شوه. تاسو امت راډیو اورئ. نن د هیواد په ځینو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبر ترڅنګ له ټولو کورنیو غوښتي چې له ګوزڼ ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې پلی شي او څومره ماشومانو ته به واکسین ورکړل شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د پولیو 9 مثبت پیښې ثبت شوي دي. په کندوز ولایت کې د انګورو حاصلات زیات شوي. د کندوز د کرنې او بولاګول او مالدارۍ ریاست په دغه ولایت کې د انګورو د حاصلاتو له 90% زیاتېدو خبر ورکوي. د یاد ریاست مسؤلین وایي په پام کې ده چې په روان لمریز کال کې د دغه ولایت له 1493 هکټاره بڼونو څخه 2006 میټریکه ټنه د انګورو حاصلات ترلاسه شي چې دا شمیر تیر کال 1600 ټنو ته رسیده. بل پلوي یو شمیر بڼوال له مسؤلینو غواړي چې له هېواده د باندې د انګورو صادراتو ته زمینه برابره کړي. د کندوز د کرنې او بولاګول او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دغه ولایت په بڼونو کې 10 ډوله انګور شته چې مشهور هغه حسیني، تایپي، کشمیشي او کلازار دي. او د هېواده بهر په بهرنیو خبرونو کې به واورئ د برازیل په ساو پولو کې یو الوتکه چې 50 مسافر او 4 تنه د عملي غړي پکې سپاره لوېدلې او ټول مړه شوي دي. د اوپاس هوایي شرکت ویلي 2 انجن لرونکې الوتکه د سویلي پارانا ایالت لکه ساویل څخه د ساو پولو ښار مرکزي هوایي ډګر ته روانه وه. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې الوتکه په عمودي توګه ښکته کیږي او په همدې حالت کې غورځي. ځایي چارواکو ویلي الوتکه د استوګنې پر یوې ودانۍ لوېدلې ده. امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 125 میلیونه ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگټن له کیف سره د دغه نوو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکرایني ځواکونو د روسیې په خاوره کې د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شوراویان جان کربي خبریالانو ته ویلي دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیري پر وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتېدونکې ژمنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلنکن ویلي چې له اوکراین سره دا مرستې به زموږ له زیرمتونونو څخه کیږي او پکې به د هوایي مدافع شنډېدونکي وسایل د راکټ سیسټمونو لپاره مهمات توپخانې، څو رادارونه او د ټانک ضد وسلې شامل دي. هغه وویل چې دغه تجهیزات به اوکراین ته ورکول کیږي ترڅو هغوی وکولی شي چې خپل سرتیري، خپل خلک او ښارونه د روسیې له بریدونو څخه خوندي کړي او د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل ظرفیتونه پیاوړي کړي. او د بهرنیو خبرونو وروسته دا چې د اضافي مالیو پر خلاف د سوداګرو لخوا د څو ونیو احتجاجونو د پاکستان او چین ترمنځ د سرحد د تړل کېدو سبب شوي دي. له دې سره په دغه سرحد تګ راتګ او تجارت ځنډول شوی او محلي یا نړیوال ګرځندویان یې اړ کړي چې پر دغه سیمه چې ارتفاع 4600 مترو ته رسیږي بند پاتې شي. په دغه ګرځندویانو کې برتانویان، هسپانویان او فرانسویان شامل دي. سوداګرو د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې خلاف احتجاج پیل کړی چې د چین پر وارداتي مالونو اضافي مالیه لګولې ده. د پاکستان په شمال کې د ګلګت بلتستان سیمې سوداګرو خپل احتجاجونه تیره میاشت پیل کړل او پر سرحد د تجارتي لاریو او د مسافرو د موټرو د تګ راتګ مخه ونیوله. له دې سره په سلګونه لارۍ چې تجارتي مالونه پکې بار دي په دواړو لورو کې بندې پاتې دي. د امت راډیو ډیرو درنو اوریدونکو دا تر دې مهاله مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ.